الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا من يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. ډیرو قدرمنو مشرانو، مسلمانانو ورونو، خویندو میندو او د پیغام ټي وي مینوالو، مشاهدینو او مستمعینو، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. لکه څنګه چې زموږ او ستاسو د درس د زکات په مسایلو او احکامو کې ده، نو نن به زموږ او ستاسو درس په هغه زکات کې وي چې هغه ته زکات عروض التجاره وایي، یعنې د تجارت په سامانونو او بدائعو کې زکات فرض دی، ورکوي به. په دې کې زکات هله فرض کیږي کله چې ملکیت کې د موجود وي او دغه شروط د تجارتي سامانونو چې هغه څلور شرطونه دي علماء کرامو هغه ذکر کړي. اول شرط هغه دا دی چې دی کوم تجارت لري یا کاروبار لري او سامانونه د تجارت دي چې د په ملکیت کې راشي او دی مالک وي، هغه سامان مملوک وي. دا اول شرط دی. دویم دا چې تملک یعنی ملکیت کې راوستل دا د تجارت په نیت وي، تجارتي بڼه ولري، نو هله بیا په دې تجارتي سامان کې هغه زکات ورکول فرض ګرځي. دریم شرط هغه دا دی چې د هغې قیمت د نصاب حد ته ورسېږي، چې د کوم سامان دی په دکان کې، په مارکیټ کې او په یو محل کې چې هغه قیمت یې نصاب ته ورسېږي، نو بیا زکات پې فرض دی او لازم دی. او څلورم هغه دا چې د کال تېرېدل چې هغه ته حولان حول وایي، د ده په دې سامان به هغه تیر شوی وي. نو دې د وجې نه کله چې دا څلور شرطونه
ده په دې تجارتي سامان کې موجود شو، نو په ده باندې زکات هغه فرض دی. دلیل د قرآن کریم دغه آیت کریمه چې ما تلاوت کړ، الله سبحانه وتعالی فرمایي چې خذ من اموالهم صدقه، ای پیغمبره ته واله د دوی د مالونو نه زکات، مراد دی صدقې نه فرضي زکات دی. ځکه قرآن کریم کې اطلاق د صدقات په زکوات کېږي، لکه الله سبحانه وتعالی په سورة توبه کې فرمایلی دی انما الصدقات للفقراء والمساکین. نو هلته اتفاق د مفسرینو عبدالله ابن عباس، عبدالله ابن مسعود دې ټولو ذکر کړی چې انما الصدقات نه مراد انما الزکوات، هغه فرضي زکات مراد دی. نو ځکه په دې آیت کریمه کې مراد د صدقې نه فرضي زکات دی، او په دې فرضي زکات سره تطهرهم تی صفاکۍ پاکۍ، دغه مزکي صفا کېږي، د ده مال پې صفا کېږي، د ده کاروبار پې صفا کېږي. وتزکیهم بها، او تی په دې سره د دو تزکیه وکړه. د دې وجې نه چې څوک زکات ورکوي ورونو، دا په اصل کې د خپل مال صفایي کوي، د خپل مال د طهارت او پاکی سبب ګرځي دا زکات ورکول. نو د زکات په ورکولو کې قدرمنو ډېر زیات خوبایي دي، ډېر زیات خوبایي دي. علاوه د دې نه چې د مسکینانو، د غریبانو، د مسافرو، د کونډو، د یتیمانو، د بېوزلو، د محتاجو، د مساکینو، د فقراو پکې فایده کېږي او د هغوی پکې مشکل حلیږي. نور د زکات ورکولو دپاره ډېر فواید دي او حکمتونه دي، رازونه دي د زکات په ورکولو کې. موږ ډېر داسې خلک پیژنو چې خپله م اعتراف کوي چې موږ مخکې زکات نه ورکاو، په مال کې برکت نه و، اطمینان نه و، سکون نه و، کاروبار کې بیخي داسې ګډوډي وه. خو چې کله موږ زکات شروع کړ او په دې فریضې باندې عمل وکړ، وایي تاسو باور وکړئ چې په کاروبار کې برکات، په کاروبار کې اطمینان، په کاروبار کې سکون، په دې کاروبار کې ترتیب روان دی. نو کال په کال مالې بډاویږي، لویږي. نو ځکه زکات ته وایي زکات ځکه وایي دا دی نمو نه دی، د بډاویواله نه دی، زیاتوالي نه دی، ترقي راځي په دې کې د مالونو. نو ځکه قدرمنو د زکات په ورکولو کې دنیوي فایدې هم شته، اخروي فایدې هم شته، اجتماعي فایدې هم شته، انفرادي فایدې هم شته. د ورکوونکي دپاره هم فایدې شته، د اخیستونکي دپاره هم فایدې شته. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په حدیث کې راځي، صحابي وایي چې کان النبي صلی الله علیه وسلم و د الله نبی چې یامرنا ان نخرج الزکات، نو موږ له به امر کوو چې تاسو د خپل زکات وباسئ، هغه مالونو کې، هغه سامانونو کې نعده للبیع، چې موږ هغه د تجارت دپاره به تیار کړي وو، اماده کړي وو. د دې وجې نه شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله او دارنګه د هغه شاګرد علامه ابن القیم رحمه الله دې ټولو علماو لیکلي دي چې الائمة الاربعه وسائر الامه، دا څلور مشهور امامان، که هغه امام ابو حنیفه دی، که امام مالک دی، که امام شافعي دی، که امام احمد ابن حنبل دی، او نور د اسلامي امت چې څومره جګپوړي او علما، فقها، محدثین او لوی لوی علما دي، دا وایي ټول متفقون علی وجوبها، چې دا زکات فرض دی، واجب دی. په دې ټولو اتفاق دی فی عروض التجاره، په هغه سامانونو او مالونو کې چې هغه د تجارت دپاره وي. د دې وجې نه یو سړی دی د کپړې کاروبار کوي، یو سړی دی هغه په دکان کې د سینټري سامان راوړی، د هغې کاروبار کوي، یا په دکان کې پیپونه اچولي د دې کاروبار کوي، یا په دکان کې
د پیو د مستو د خرڅولو کاروبار کوي یا هوټل دی په هوټل کې خوراک او څښاک خلکو له ورکوي نو دا ټول دې ته وایي عروض تجاریه دا د تجارت دپاره دي د هغې به تقویم کېږي د هغې باندې به کال تېري د هغې به دی مالک وي نو په دغه شرایطو کې به دی بلکل زکات ورکوي پاتې شو دا خبره یو سړی دی کارخانه لري او ماشینګري دي په دې کارخانه کې او د هغې په کروڑونو بلکې په اربونو د یو ماشین قیمت دی نو په ده باندې د دې هغه ماشینونو او د دې هغه پروژې چې کوم دي په دې کې دغه زکات نشته د دې په هغه انتاج کې زکات دی د دې په هغه ریعه کې چې دی کوم مواد د دې نه خرڅوي او هغه مواد چې دی خرڅوي په هغه موادو کې چې د خرید و فروش کوي نو کومې پیسې چې دی کال پې تیر شي او دې دپاره به برابر او دې دپاره به تقویم وکړي د هغه په پیسو کې به بیا دی زکات ورکړي ډېر خلک په دې کې اشتباه کوي زموږ یو ملګری دی کارخانه لري نو هغه ویلي چې ما به کله زکات ورکوو نو ما به د دې ماشینګیرۍ او د دې ټولو د قیمت حساب به مې ورته وکړ نو بیا ما ورته زه بې ځایه نه دي تللي تا خو د زکات په نیت د انفاق په نیت ورکړي خو اصل زکات د دې ماشینګرۍ او د دې په هغه وسایلو کې نشته بلکې د دې په هغه انتاج کې په تا باندې زکات دی دغه شانته چې کوم سپیر پارټ مثلا یو کس دی د سپیر پارټو دکان دی او یا یو کس دی دکان دی بانګینه دی د ګاډو نو په دغه وخت کې د په دغه ګاډو کې چې دی خرڅوي او اخلي یا په دغه سپیر پارټ د ګاډو کې چې دی اخلي او خرڅوي نو په دغه کې به تقویم کوي او د دې په هغه قیمت کې هغه بیا زکات دی چې په لکه 2.5 زره دی او په هغه حساب سره به دی حساب کوي او خامخا به د دې زکات ورکوي پاتې شو هغه ځمکې چې هغه دپاره د تجارت وي لکه پراپرټي والا دی ځمکې اخلي او خرڅوي نو چې کومې ځمکې کوم پلاټونه دی اخلي او خرڅوي او په دغه باندې د نصاب خاوند وي او کال پې پوره شي او دی مالک وي نو بلکل دی به د دې زکات هغه خامخا ورکوي پاتې شو هغه عمارې یا هغه کورونه یا هغه پلاټونه پلیټونه چې ورته وایي پلیټ چې هغه په عربۍ اصطلاح کې ورته شقي وایي یا بلاکونه چې ورته وایي دا یې جوړ کړي دي نو د دې په هغه کرایه کې چې دی په کرا ورکړي دي د هغې د کرایې په هغه محصولاتو کې محصله کې چې کومه کرایه اخلي نو په هغې پیسو باندې کال تیر شي نصاب ته رسېدلی دی مالک وي په هغه کې به دی زکات ورکوي د دې داسې مثال لري یو کس دی یو پلاټ یې اخیستی او هغه پلیټ قیمت د 1 کروڑ په هغې کې مثلا 2 شقې دي او 2 کوره اوسېږي هر کور یې ورکړی مثلا د میاشتې په 50 زره نو دی به اوس د دغه پلیټ زکات نه ورکوي بلکې د دې پلیټ هغه کرایه چې دته راځي او د هغه کرایې پیسې چې هغه کال پې تېرې شي او نصاب ته رسېدلي او دی مالک وي نو دی به دغه زکات ورکوي دې وجې نه دغسې په دې باب کې قدرمنو بعضې خلک غټ کور لري کانال یا بنګله لري خدای پکې اوسېږي استعمالوي په هغه کې زکات نشته یا یو سړی دی ګاډی لري په کور کې 1 نه 2 لري 3 لري خو د کور د ضرورت دپاره نو په دې ګاډو کې زکات پې نشته
یا یو سړی دی په کور کې د کور دپاره دوه درې غواګانې میښې ساتلي د هغې نه دی شیدې خوري، نو په دغه میښو په دغه غواګانو کې چې هغه ساتلي وي د ځان دپاره، نو په دې کې بیا هغه زکات نشته، نو ځکه چې دا د ځان دپاره دی استعمالوي. نو دغه شانته هغه عمارې یا هغه ګاډي یا هغه کورونه چې هغه د تجارت بڼه ولري، بیا د هغې په هغه نصاب ته رسېدلو او د هغې په تقویم سره د هغې په انتاج سره چې کله کال تیر شي او نصاب ته ورسېږي دی به یې زکات ورکوي، او په دغه خپله ذاتاً د دې کور کې بیا په دې باندې هغه زکات هغه نشته. لکه د یو سړي ده مثلا کارخانه، په دې کارخانه کې دوه درې فیکټرۍ دي، په دې فیکټریو کې مثلا د پیپونو کارخانه ده وایله، په دې پیپونو کارخانه کې پیپونه هغه دوی خرڅوي، تسویق کوي او د هغې عرض هغه نورو بازارونو ته ارزیابي کوي. نو اوس دلته که په دې کارخانه کې که څومره ماشینګري دي او څومره وسایل و آلات دي د دې کارخانې، په دې کې زکات نشته، بلکې د دې په هغه ریعه کې په هغه پیپونو یا په هغه سیزونو کې چې خرڅي هغه پیسې دی لاسته کوي، نو د دغه پیسې هغه نصاب ته رسېدل او په هغې باندې کال تېرېدل، په دغه کې به بیا دی زکات ورکوي. نو ځکه په دې باب کې باید مؤمنان مسلمانان دقیق اوسېږي او په مسایلو کې باید تجاهل ونه کړي، تپوس دې وکړي. الله سبحانه وتعالی په قرآن کریم کې فرمایلی دي فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، تاسو پوښتنه وکړئ د علماو نه په هغه مسلو کې چې نه پوهېږئ. اهل ذکر څوک دی؟ علما. اهل ذکر څوک دی؟ فقها. اهل ذکر څوک دی؟ هغه علما چې هغه د قرآن علما دي، د احادیثو علما دي، د هغه نه به تپوس کوئ. په فارسي کې یو متل دی پرسیدن عیب نیست، نه دانستن عیب است. چې په دین نه پوهېږي نو په دې کې عیب ده، خو چې پوښتنه دې وکړه په دې کې عیب نه ده. نو ځکه علما وایي چې شفاء العیب، هغه شفا د سوالګر چې دی، د سائل چې دی، هغه څه دی؟ هغه جواب چې ورته وشي او پوهه هغه ته حاصله شي. نو علم چې دی د ضالة المؤمن، ورک شوی شی د مؤمن دی، چېرته چې ومومي هغه باید والي. الله سبحانه وتعالی دې موږ تاسو ته فقاهت په دین کې نصیب کړي او په دې مسایلو او په دې احکامو، خاص کر د دې زکات او د دې صدقاتو او د دې ته ورته د مسایلو د دین زموږ او ستاسو پوهه سیوا کړي. نور الله جل شانه سپارم تر بلې حلقې پورې. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له